الله الرحمن الرحیم. موضوع مسوړ ده. موږ تاسې د هیډر منیو پای ته ورسوو. صحیح. اوس په انسرټ منیو کې لرو دا برخه مو ویله درس په هغه پورې مربوط دي. صحیح. نن لرو ټکس باکس. ټکس باکس خپله ټکس باکس دلته مې لیکنه وکړل. که تاسې لیدلې په ځینو کتابو کې لیکنه یې کړې، بیا دې لیکنې اړوند لغاتونه یا ژباړه په یو ټکس باکس کې لیکلې، په یو شیپ کې راوړي. هغه لپاره موږ ټکس باکس کار اخلو. دلته به کلیک وکړئ، راوځئ. دا ټکس باکس ډولونه دي. هر ډول چې تاسې انتخابوئ. دا چې جوړ شوي ډیزاینونه دي ټکس باکس. موږ تاسې کولی شو خپل په خوښه ډرا وکړو، رسم یې کړو، بیا وروسته کار زما مثلا زما دا ډول په کار شو اوکې وي. صفحې په دې طرف کې هغه ډال کړو ونیسته. اوس دلته داسې نه کېږي چې ته لیکنه وکړې، مثلا دلته لیکنه کوې په پښتو کې د دې یو څنګ ته یا د دې سره داسې منظمه راسي، هغه بیا سره ګډ وډ راځي. که چېرې په ټکس باکس کې بیا منظم راسي. اوس دلته لیکنه کوې، د دې ژباړه کوې، لغاتونه راباسي، هم په دغه ډول کېږي. او په چاپ کې هم دغسې راځي. دا ټکس باکس به کوم ډول غواړې. دلته خو دې سره د شیپ منیو پاله کېږي. تاسې ټول مخکې ویلي. راباسئ انسرټ ته. ټول د ټکس باکس ډولونه دي. دا به ایسته کړئ، دلته مو کلیک وکړئ. په دې کوم چارې خوښ کړو هغه باندې به کلیک وکړئ. که نو تاسې کولی شئ د انټرنټ څخه هم نور راواخلئ. مور ټکس باکس فرام office.com او ډراپ ټکس باکس په واسطه کولی شئ خپل په خوښه جوړ کړئ. چې مو کلیک وکړئ، مثلا دلته داسې ټکس باکس جوړ کړئ. ګورئ ټکس باکس راغلی. وروسته کولی شئ چې معلومات راچوئ او خپل په خوښ ټکس باکس جوړول. نو زه راځم دلته کلیک کوم ټکس باکس. مثلا زه رالم یو ډول ټکس باکس مې راوړ. دا ډول به انتخاب کړو. اوس دا ټکس باکس راغلی. صحیح. کنټرول زیډ دلته به کلیک وکړو. دا ډول اوس دا چې تاسې خپل په خوښه جوړوئ. دا تاسې مخکې ویلي. صحیح. رنګ مو ورکوئ. راځئ دلته رنګ ورته انتخاب کړه. دې ته مو رنګ ورکوئ. کلیک ورباندې وکړه. دا بیا د خط رنګ داسې رنګ ورکوئ، رنګ ورکوئ. دې پټې ته چې مو رنګ ورکوئ هغه به انتخاب کړئ. راوځئ رنګ ورکړئ. اوس دا ټکس باکس چې ثبته یې کنټرول بل چې ټولې برخې به د ټکس باکس انتخاب کړئ. صحیح. دلته به کلیک وکړئ چې ټکس باکس ټول انتخاب شي. پر دې ځای به هم کلیک وکړئ. اوس دا دوې برخې انتخاب دي. او اوس به راځئ ثبت یې کړئ. دا برخه هم انتخاب. رابسئ انسرټ ټکس باکس باندې به کلیک وکړئ. سیو سلیکشن ټکس باکس ګالري او اوکې. بل وخت چې تاسې په کار شو نو څنګه به وکړئ؟ رابسئ ټکس باکس باندې به کلیک وکړئ. پای ته به راسئ چې موږ ثبت کړی وو هغه دغه کلیک ماضي ورباندې وکړئ، هغه ټکس باکس راځي. ګوره اوس څه شي ولې نه راغلی؟ په دې خاطر نه راغلی چې ټول نو انتخاب شوی. تاسو چې کله ټکس باکس ډیزاین ویاشئ، ډیزاین چې باید هیډر او کمپیوټر باید لیکنه نه وي نور ورسره، بیا ټول ثبتېږي. اوس راځم بل ټکس باکس راوړم. مثلا دلته به راسو دا ټکس باکس. دا شیپ انتخابوم غواړم یو عکس راوړم. شیپ پیکچر ورک پلان. مثلا دا عکس هغه عکس راغلی که نه؟ هغسې نور ډیزاین هر ډیزاین چې مو وکړئ. اوس دلته به څنګه وکړئ؟ کنټرول ای به ووهئ چې ټول انتخاب شي ټکس باکس. نور لیکنه او شی به نه وي ورسره. او اوس به راسئ انسرټ. دلته به راسئ دا به ثبت کړئ. سیو سلیکشن ټو ټکس باکس ګالري چې په نامه د نیو په نامه دا به ایسته کړئ. بل وخت چې مو په کار شو ټکس باکس پای ته به راسئ. کنټرول زد وو، کنټرول وای، ټول انتخاب دی. څنګه به وکړو؟ دا به ثبت کړئ. اوس به کلیک وکړو. ګوره مخکنی هم راغلی، مخکې نه شوی. دې باندې به کلیک وکړئ، هغه به چېرته شي راوځي. ټول نه دی انتخاب شوی چې کنټرول زد. د هغه برخې به جلا انتخابوي. ګوره که دا نه دغه کېدی نه ثبتېدی. صحیح. نو څنګه خپل په خوښه جوړ کړه.
په هغه کې چې نور شپون را بیا ټول انتخابېږي. اوس در راځم خپل خوښ ټکس باکس جوړوم درته. مثلا دا ټکس باکس دی، چپه کلیک دلته به راسو دې کې به یو ټکسچر ورته واخلو، شاوخوا آوټلاین ورته ورکړو. اوس دا غواړم چې ثبت ټکس باکس باندې به کلیک وکړئ، انزرټ نوم ورته ورکړئ، اوس به ثبت کړئ. دا به نور ایسته کړئ. ګورئ دا ونه ایسته کړئ، ډیلیټوي به نه صحیح دی. دا ټکس باکس تا ډیزاین کړی دا به ثبت کړئ جلا ستاسو سره یې. او اوس به راسئ انزرټ ټکس باکس باندې به کلیک وکړئ، دغه چې موږ ثبت کړي صحیح شو. دې کې مشکل نشته. هغه چې ډیزاین شوی هغه چې یوه برخه پاتې شي بیا نه ټول نه راځي. دغه څخه وروسته لرو کویک پاس تاسې مخکې ویلي دي. بل لرو ورډ آرټ. ورډ آرټ هم تاسې ویلي دي. ګورئ دا تاسې په هوم منیو کې لري چې کله کلیک وکړئ په ټکس ریفلیکس کې تاسې ویلي دا د ټکس لپاره افیکټونه. دا خو داسې موږ لیکنه کړې وروسته مباره ډیزاین ورته انتخابوئ. په دې کې بیا څنګه دی تاسې په ورډ آرټ اول ډیزاین انتخابوئ وروسته لیکنه کوئ. مثلا کوم ډیزاین پکار دا ډیزاین تاسې ټکس باکس درکړی هلته لیکنه سایز ویډ کوچنی کولی شئ. دا په دې ډول. بل لرو ډراپ کیپ. ډراپ کیپ که تاسې لیدلي په اخبار مجله کې د یو څو تورې اول تورې غټې ډېر په 3 لیک سره برابر چې 4 لیک وه دغه په اول سر کې دغه تورې راځي. مثلا زه راځم دلته لیکنه کوم. اوس زه غواړم چې د دغه اول تورې دا وي د 3 لیک سره راشي برابر. نو څنګه به وکړئ؟ راوځئ دلته به کلیک وکړئ، ډراپ کیپ باندې به کلیک وکړئ. دا به کوم ډول راشي؟ ډرافټ راشي. وګوره ډرافټ د مارجن څخه دننه ده، که د مارجن څخه د باندې خواته راشي نو بیا به دلته کلیک وکړئ، هغه بین مارجن د 4 لیک سره هغه اول تورې برابر دی. نو هر پاراګراف چې تاسې انتخاب کړی دغه پاراګراف ته راځي. که تاسې غواړئ چې خپل په خوښه ورکړئ مثلا 15 یا 6 لیک ورکړئ نو هغه دپاره به راشئ دلته ډراپ کیپ اپشن کوم ډول یې غواړئ، په ډرافټ یې غواړئ که ان مارجن یې غواړئ، مارجن په سر کې غواړئ که دننه ورته هم دننه. اول خو ډیزاین یې په کوم ډول غواړئ د خط لپاره د 100 لیک سره برابر لاینز ټو ډرافټ صحیح دی. مثلا د 15 لیک سره او د خط څخه څومره فاصله ور زه به پرې دا اوکې کړم. اوس د 15 لیک سره راغلی که نه راغلی؟ ګوره 3 هغه دی بیا دا تورې د خط څخه څومره فاصله وه دې باندې به کلیک وکړئ، راپسې ډراپ کیپ اپشن ډراپ کیپ اپشنز. اوس وګورئ ورته هم نیم انچ فاصله دی ورته اوکې نیم انچ فاصله شوه که نه شوه صحیح شو. دغه څخه وروسته لرو سیګنیچر لاین. د دې لارې کولی شئ چې تاسې امضا راوړئ. دا کار آنلاین تاسې کولی شئ صحیح دی. اپلاین هم کېږي صرف د سیګنیچر لاین دغه درکوي سیګنیچر لاین درکوي وروسته به امضا راوړئ د عکس په شکل. دلته مو کلیک وکړئ تاسې ته وایي وایي سجیشن سینګر ته امضا چې کړي د هغه نوم څه شي دی زه ورته وایم ولي محمد. او بل سجیشن سینګرز ټایټل د ده دنده څه شي ده ډاکټر دی. او بل سجیشن سینګرز ایمیل ادرس یې ورکړئ ولي gmail.com. اوس به راسي دا به وکړئ. ګوره تاسې سیګنیچر لاین درکړئ وروسته کولی شئ چې امضا راوړئ د عکس په شکل باندې. مثلا څنګه دلته چې مو کلیک وکړئ شیپ یا ټکس باکس پر پرتله کې ټکس باکس کې لیکنه کوم چې په شیپ کې وروسته لیکنه کوم. دلته زه غواړم چې امضا راوړم. اوس موږ سره امضا نشته چې په کلیک پر وکړم امضا راوړم په دغه شکل راوړل کېږي. راوځئ شیپ فیل دلته به راسي پکچر به انتخاب ورک اپلاین دا عکسونه دي کوم عکس راوړم مثلا دا عکس چې امضا راسي هم په دغه شکل دلته راځي. انسرټ د هغه څخه وروسته ډیټ اینډ ټایم د دې لارې کولی شئ چې وخت تاریخ راوړئ. تاسې مخکې مو ویلي په هیډر صحیح دی. صرف کلیک وکړئ اوکې که هغه په هیډر کړل دا به په ورک کې راځي. او بل اوبجیکټ بیا د بل پروګرام څخه ته غواړې چې یو شی راوړې مثلا کریټ نیو فایل او کریټ فرام فایل. ته غواړې چې نوی فایل جوړ کړې یعنې ستاسو سره اوس نشته معلومات کوم غوښتل که مخکې جوړ هغه ورته انتخابوې هغه به د دې لارې کولی چې اوس زه راځم نوی جوړوم. څه شی پکار دی؟ اوپن ډاکومنټ ټکسټ د نوټ پی ډي پایل مې پکار. تاسو ته ایکن یې درکړي دا ایکن دی صحیح دی.
او بل په دا ډول یو ځان ته ایکن لري کدا ایکن بدلوي چینج ایکن باندې وکړي کوو یا مثلا زه راځم کوم پروګرام پاور پوینټ انتخاب او اوس په دا وکړي که تاسو پاور پوینټ راخلاص نسته خلاص اوس دلته بس خپل معلومات را مثلا زه رالم لیاوټ مې دلته انتخاب کړ دلته رالم یو عکس مې راوړ دا به کلوز کړي اوس دلته رالیکم دا د ایکن په شکل لیکي په بل شکل کې بیا تاسو ښیي کنټرول زد دلته کلیک کو دا خو زموږ سره مخکې یعنې اوس نوي جوړول فایلونه دا ټول پروګرامونه د ستاسو کمپیوټر کې انسټال ورډ ایکسل د بل پروګرام څخه راخیستل که چیرې تاسې مخکې لیکلي وو اوس غواړئ چې راوړئ نو هغه په دا ډول راوړلی شي اوس راځم کلیک کوم ډیسکټاپ وګورو دا زموږ سره لیکنې شته مثلا زه دا لیکنه راوړم دا لیکنه مې شته دا څنګه لینک ټو فایل دا لینک ټو فایل مطلب دا دی کله تاسې ایډیټ وکړئ دلته اتوماتیک دې ته لینک ټو فایل وایي یو ریپټیش درڅخه غواړي صحیح دی یعنې کله تاسو تغیر راوستل دلته نه راغلی بیا به دا معلومات خلاصوي دواړه به خلاصوي بیا راځي او ډسپلی از ایکن د ایکن په شکل تاسو دلته هم لینک ټو فایل که اوکې بیا به کلیک وکړو پی سی لرنینګ د افغان په نامه چې دا مې زر ګور معلومات نشته پکې سری دلته راغلی سهار راغلی ده خو معلومات نشته علي په نامه ویني ډاکومنټ او څنګه وونه خو د ایکن په ډول کې تاسې وشئ بیا ایکن شئ ما مطلب دا اوس که لیکنه وکړې دا هلته راځي نه ستا لیکنه دلته راځي د هغه څخه وروسته لرو ایکویشن په ایکویشن کې بیا تاسې کولی شئ د ریاضي سوالونه کې جوړ هغه ټول په ایکویشن کې کېږي دلته چې کله کلیک وکړئ یو خو دغه داسې جوړ شوي دا صرف تاسې څه شي کړي دي مثالونه درکړي دي ډولونه دي په کوم ډول تاسې غواړئ هغه به څنګه وکړم مثلا دا ډول به پکاري ساین د الفا او د بیټا په دا ډول راځي وروسته ایډیټ پکې کولی شئ کوم نور غوښتل داسې مثلا چې جوړ شوي دلته به کلیک وکړئ کولی شئ د انټرنټ څخه صحیح دی او بل دلته ځینې نور موجود دي وګوره دا اپلاین دی ګوره انټرنټ څخه هم راخیستلی شي او بل انزرټ نیو ایکویشن که تاسې خپل په خوښه سوال جوړوئ نو بیا به دلته کلیک وکړئ اوس ته مثلا سوال لیکئ کسر لیکئ هر شی چې مو لیکئ کسر څه شوی فریکشن دلته به راسي فریکشن به پیدا کړئ ته زه کلیک وکړم دغه دی صحیح دلته چې کله کلیک وکړئ مثلا راځي په دا ډول په هغه اول کې چې لیکئ مثلا شپږ پر دوه جواب ورته لیکئ دلته چې کلیک وکړئ او اوس راسو صحیح شو په دا ډول یا مثلا د مساوي علامه ورکړئ هلته به کلیک وکړئ که په کیبورډ کې دې کلیک کوئ مساوي درکړل یا د دې څخه د دې لارې هم کولی شئ صحیح په دا ډول سوالونه جوړولی شي اوس راځم د هغو څخه یو دانه انتخابوم په دې کې اول ورو ایکویشن دی په هغه باندې لینک ایکویشن دا په دې ډول دی لکه تاسو په کلام باندې سوال لیکئ صحیح دی دا یو ټچ کمپیوټر لپاره استفاده کېږي مثلا زه لیکم ایکس مربع ګوره هغه هلته رالیکم مربع جمع 15 مساوي کېږي په صفر صحیح شو اوس بیا داسې لیکلی شي او اوس انزرټ کړئ هغه هلته رالیکم دا طریقه هم کولی شو ګورئ ټچ کمپیوټر کې بیا ژر لیکل کېږي او که موس وي هغه هم بیا لږ وخت نیسي ستاسې اوس مثلا ما ولیکل لس ایکس هغه هلته راله غواړم پاک یې کړم ایریس نیست یارو نقطه چون پاکوله بیرته پاکولی شي
select and correct control زبط تراس نو سلام پاک او کلیر دی لاریم پاک ورس به ټول پاک دا صرف هغه صحه انتخابي چې ته غواړې او کینسل بل نو پروفیشنل دغه سوال تاسو په کوم ډول ورشي اوس پروفیشنل خپل دغه ډول دی سې ضرورت هم په لینر ډول راته ورشي لینر به دا شکل سوالو طریقه دا په دا ډول ورکړل او نورمال ټیکس په دې حالت کې ورشي ګوره دغه ایکس جمع هغه غلط کړل ځکه وای دا چې ته غلطی ده چې کلیک پوره کې ستا مطلب چې شو په دې کې ازو ای او چې شو او کې په دا ډول ورته وای او کې به غلط نشته بل ورو سمبولز دا به نشته د رزه ټول اړوند نشته چې کاری ژغ په دغه ځای تاسو کورس استفاده زنه وکړئ ګوره بیسیک میت دلته کلیک وکړئ په دې کې مثلا کلیک لیټر انتخابه دا به کلیک دغه دی دغه بي سي ټول د لیبل چې دی الفا بیتا ګاما او بل ډول دی اپریټر ټول کورس استفاده کوي سکرپټس دا ډول مثلا اعظم بیسیک میت انتخاب ګوره چې دا سي تقریبا مساوي یا دوګونی مثلا درېګونی غاټ مساوي کوشنی کوسن نه مساوي ټول کوي په دا شکل راوړل شي اختصار په تاسو کار کوي دلته براسه کلیک وکړئ نیو انسرټ نیو فریکشن د دې لارې کولای شي په دا ډول راځي په دا ډول ټول ډول او بل دا سکرپټ بل ډول ګورئ چې په توان لپاره استفاده کیږي ورټیکال دا انټیګرال دی لارج اپریټرز بریکټس کوسن فانکشن دی اسنت لیمیت لاګ لیمیت مشتاق اسمه راځي او بل اپریټر بل ماتریکس ټول کولای دا وکړو نو دا د کوېشن سي ټول درځي دا کې واسکي کولای درځي سوال دلې جوړ دغه څخه وروسته لرو سمبولز دا چې به دي نشي کولای دا نشي استفاده کړي کله دراوړ سایز ته غټه کنټرول ای و اج دې ښه په سایز راټ لکه یکان یا مثلا ته په یو ډیزاین لپاره کاری کولای دا وکړي په ټیکس پاس کې راو ابي چې ډیزاینر سره غټه ارزه چیر دی کولای سمبول باندې کلیک وکړئ دا نشته د دینر څخه کولای استفاده وکړئ دا چې موږ کار کړی مثلا مور سمبول څه راځي په دې کې ډیر رقم نشسته دا نشم انتخاب کړئ هغه ډیر موږ کارو نش چې ډیر ستا هغه په کوم ډول کې د پیوډینګ سکیل چې وس انتخاب کوم بل ډول نش په کار راوځي مثلا دا وینسته دا به الفبا په څیر دی دا یا مثلا دا ټول ډولونه اوس دا شي چې د کود لري ځان ته وګورئ کریکټر کود دا کود تاسو په کوم ډول وشي ایکس په ډول وشي په دا ډول وشي کې په دا ډول وشي زورتام په دا ډول وشي خو ډول چې تاسو کاروي اټو کریکټم کول استفاده کوي او شارټ کټ کې استفاده کوي مثلا سم زما کوم نش په کاری دلته براسو ویبډینګ انتخاب ویبډینګ هم دا نشم په کاری دې په شارټ کټ هم جوړولای شي څنګه شارټ کټ دلته براسو کنټرول شیفټ ډیچ ماول ماته دا نشم دا به ساين کې کینسل به کلوز کنټرول شیفټ ډی هغه نشم ورس خپل خوښه هغه نش تاسو کاروي هغه شارټ کټ جوړ کړئ بل دلته دا ټوکریکس لارم کولای شي مثلا څنګه مالته نش په کار سره کوم نش دا نش انتخاب کړ ټوکریکس ته ورس وسم کې ریپلیس زه چې شوم د دا نش تر دې لپاره خپل هم ستاسو تاسو شوم سری مثلا ما ولیکل H2 اوکې غټ H او 2 ورغه نشو دا ډول نو ورسې چې به سایز نه دا نشه کوم شوی نسه دا څه او که دا نشه راولې کوس باندې کې دا نشه مثلا دا ورسره یادیس هم یې دا نشه سیسو زم نه پاده شت کوټوس سمبول باندې کلیک کو
اوس نو کرکټر کوډ به څه لپاره استفاده کړي مثلا ما دا نشه استفاده کړل شارټ کټ کې دا نه ورته جوړ کړی مثلا ټو کرکټ کې نو نه بیا دا کورس هم استفاده کوي سو واوی دا کوډ ځان سره یاد څه باید یاد کما په یوټینګز کې اوس تاسو راځم دا نشه خو ډیری داس ار نشه تاسو کارول ټول بیت یعنی بل ورځ تاسو په کار سم ور چې ګوره به ټول به ګوره چارځه ودانش اوس راځم هغه نشه نه په کار چې کلیک وکړم مور سمبولز دلته به صرف کلیک وکړئ په د کوډ کې به ولیکئ واوی او کوډ هغه نشته خپل ولای خبرې ما سیف شو ریزلټ بل ور سپیشل کریکټر دا به خاص کریکټر یا توري سری د لپاره چې شارټ کټونه ستا نوري چې دا د کاپی رائټ تراوړي الټ کنټرول سی د رجستر تراوړي الټ کنټرول ار ټریډ مارک تراوړي دا سیکشن لپاره هغه ځین لپاره ست خو ځین لپاره بیان است سم نمونه دی هغه خاص شرکتونه وز راځم زما د کاپی رائټ ته پکار ده کوس به شروع کې سی بول کې بیرته به کوس باندې دا د کاپی رائټ دا غس د رجستر ته پکار ده کوس شروع ار کوس باندې صحیح سم دا د رجستر او ټریډ مارک ته پکار ده کوس شروع ټي بیرته به کوس باندې ټي ام ټریډ مارک صحیح دا کول سپارټ پرېټ کې هم ثبت نور د انزرت منیو